सहाबा किराम वो तो उजड़ल बशिया अगर खुद मकी मुअज़्ज़मी दखल को न मरवर शेरे और दो को सरदार मदीनी ते हिजरत कर दे मासूम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पस उजड़ल पदे के और पसित्र रसीदनो वही उरा मादत वेलू ची सजा बदर कोमा वही औका जाना नन चे द हुजूर पर मोहब्बत का न सजा हुई माता मंजूर अदा का सजा कम सजा रहा कि राका वही उरा से खूब बदल जामे उबासम अल्लाह जबरदस्त हरम पदी गुस्से के लगन पैदमा जामे बदे पर बदन पूरी नहीं मासूम रजा ने जामे ले रखे और लड़े खे या शानदार शान उतरी था अल्लाह और आगे मोर तो टके मोरे वर्रा तलरे खबर बंडी जामे में गाड़ा की निष्ठा फरारा न होता हुजूर पर मोहब्बत की जामे न रखे मोराना द कोटी नवल शड़ई राखली शाड़ी शड़ई तिन तौक लगुलो मासूम माकायदो जिहान ताजदार हरम पसी जड़ल मोरतवई मोरिए तमाते च मजाड़ा जपदे न जाड़ मां मकला रवा वे बशेद ताला पस तसली दरकम वे कमा कलारे इजाजत राडला का चलता दे बचे बस मखबल हुजूर पसेजान मलंग कोमा सवर कौने पसीद मलंगई जामी वा चूली यो सड़ई दान न तौकड़ी दाए ए झगड़ा मुसलमानानो उस मखबल सोच कई 300 अव्यामिल रफ्तार दे 480 किलोमीटर जुड़ीगी दामा सुम्बे मोरा बे प्लारा बे वतना दमखी मुज़्ज़मीन मदीनी मुनव्वरी तरा रवान शलो दा टोल लार पैदल वहला मदीनी मुनव्वरी ताक़ीदो जिहान पसिरादी सुभान अल्लाह दगद च मदीनी तो रो रसीद अल्लाह शरो रसीद जी द हुजूर पदीदार मुशर्रफ श द हुजूर पदीदार जी अल्लाह दा हाजिरी द जब मुशर्रफ का मदीने मुनव्वरे लड़ागे दा कैदू जिहान दरबार की ब्यौदरीगी द मदीने मुनव्वरी जानान व तबिया इशारा कई बशियर आदा वे महबूबा लगे खलास रहा वही महबूबा दरजम खो अवल में पाक का अवल में हुजूर मुबारक व कलिमत शहादत उस्तल सुभान अल्लाह सरे मुसलमान जी सरे जी हुजूर मुबारक के रोचत का सुभान अल्लाह वाई जी रागे पसुफ बानी की नौलुदात हुजूर मुबारक दारुल उलूम दे नुमरा खश्ता दारुल उलूम दे ची मुहतमिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे और शागिर्दान सहाबे किराम दी सुभान अल्लाह यो शड़ई दान तोकड़ी दगुनू खुद मलंगई शड़ई दा इखलास सुभान अल्लाह अतकाले पदर शड़ई के तीर क्रन अतकाल गुरे डिरलुई दौरान दे यो शड़ई की उम्र 13 दागुरे डिरलु अलम हदया 7 गुलुनु दा डिरलुई उम्र दे 8 साल की रसूल जी
یو شړی کیږي د شپو نو یو شپه دا قیدو د جهان تهجد لپاسې دلی وې د جماعت نه د جړا आवाज راغې حضور مبارک بی بیانو تو فرمایل معصوم جړیږي زما تپوس کوم چې ولې جاړي الله هغه چې د دوکونو سردارو کتل سلګي وهاله تایدار حرم اوچت کر غیږ کې واچو الله حضور مبارک غیږ کې واچو بچې ولې جاړي قربانو می جړل وای ما ته بحال وې وی قربان چې کله تاسو لاړ شئ او نیمه شپه زه پاسما نو ورځ ستاسو په دیدن باندې مشغول یم او د شپې ستاسو په ذات نادر شوی کلام لولما لستلو من آگاهان عمر فاروق را باندې راغی رضی الله تعالی عنہ اور آتے بچی اغل شاید عمر پزور زورد اللہ قرآن نوایا صحابو منزونو کے فرق رازی بس آگے سر گبراو شم ومی جڑل خواہ دیکھوا گے چورے سرگئی وی جاڑی قائد و جہان قلاری پڑی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو چراغ چوی کتر معشوم سرگئی والی عمر سے پوچھو چی دا خود مارو وجی پجڑا شو واپس لار لگا لمحہ چی تیرہ شو بیا عمر فاروق را دی بیا چوکتل بیا معصوم جڑل کچھ پدرین کرت بانی راللو ویکت معصوم قلا سے بسترگی ورغلی دی خود مدینی منوری دا جانال پا مخدوخ کو لڑیوی اقیدو جہان جڑل عمر فاروق سے وچی ذرا مخامخ شمیامی پا جڑولی دلو ماوی محبوبا محبوبا کہ ما تا پتہ چتا سبو سر جاڑی ما پر دخلینا گفتب نوے تاجدار حرم تنم وانگشت حضور اجڑل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سر اجڑل سورہ پدے دوران کی تیرشد مدینی منوری جانان اعلان کئی دا تبوک زادہ کم غزار جی دا تبوک زادہ غزوی تبوک دا مدینی منوری جانان اعلان کئی سشت شروڑ صحابو 40 پنزر عثمان غنی رضی اللہ تعالی سلو خان 93 کلوگرام چھاندی چا سروڑل چٹول اس جمشل دا معصوم پاسے دا وی دا نبیان امام قربانی روڑے دا وی بچے تتا سروڑی دی وی ما دا خپل سر پا نظرانہ کے روڑے دی اللہ ما دا خپل سر قربانی لروڑے دی دا مدینی منوری جانان و تو فرمائل بچیا تدیر معصومی دا کفار دا کافر پتور میں نسلیگی بچے دا کافر زیگر بدربانی اخشی تب کافر گزار نشکولے دیر معصومی تپاتشاہ محمد رسول اللہ چکل دا تبو غزال روان شو پا معصوم باندے دا دیر خفگام دا وجد برال اللہ کہ محبوب در پس در تلال موتا ماتا مسجد نبوی خاری پہ خود لو نہ محمد رسول اللہ پہ جدائی کی بتبرال اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولو صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منوری جانا چی دا تبو غزال لالو اللہ چی دا غزانا واپس شجی دا مدینی منوری پدی کسو کی والا معصومان مخیل ورغی محبوبا اگر دا مکی مزدمین معصوم نور آگلے وشاو آگلے و کدا وی پیو شاڑے کی سر آگلے وشاو وی قربان اگا وفات شو انا للہ و انا الیہ راجعون
چې تایدار حرم د مدینې دی کوڅو ته رانږدې شول ماښام تیاره لګېدلې وه ای صحابه مال رڼا راوړئ مال لاټین راوړئ زه بې د خپل محبوب رخسار ته ګورم زه بې د خپل معشوقې دیدار کوما صحابه کرام لاړه کوي دو جهان له رڼا راوړله چې د مدینې منورې جانان تاجدار حرم د معصوم سر په خپل غېږ کې کېښودلو نو هر صحابي دا کوشش کولو چې قبر ولږ په لاسونو وکنم لکه چې دا هغه شخصیت دی دا هغه انسان چې نن د محمد رسول الله په غېږ کې پروت دی صحابه کور کنستول لاړو د خپل محبوب علیه السلام په غېږ کې نیولی دی چې وخت د جنازې تیار شه صحابو سنبال کړ د مدینې منورې جانان پې جنازه وکړله او چې وخت د لحد د دفن کېدو راغی نو حضور مبارک په خپله لحد ته کوش شو او دا معصوم یې غېږ کې ونیوه او اواز یې وکړه چې د ځمکې او د اسمان مالکه ای د عرش او د فرش مالکه ما نن د دو شړو ملنګ په غېږ کې نیولی دی او دې زه تا ته در مخامخ کوم کریمه دا د دو شړو ملنګ مې در مخامخ کړلو د سره داسې وخت که مې روشه چې ته ده ته خاندې او دی تا ته خاندي عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ د قبر خورو کې را پریوته چې کله په هوش راغی صحابه را پورته که عبدالله ابن مسعود دا ولی وی کاش چې دا سړی زمانه ته ووې او په دې عمر کې زه په سرور کونین پسې راغلی وې څومره بختور دی چې نن یې قیدو جهان په غېږه کې له حد ته کوزئ زانګو کې زنګې دي سپین مخ دې ځلېدو زانګو کې زنګې دي سپین مخ دې ځلېدو رو رو چې لوی دي رحمت راورېدو رو رو چې لوی دي زانګو کې زنګې دي سپین مخ دې ځلېدو زانګو سپین مخ دې ځلېدو رو رو چې لوی دي خدای کې نو کوم چې د دل بل خلق خلق کې چې زما د محبوب صفت کې کوي دا چې به خدای خاور مکه سره زما